نور د دې جنگ د اوږدېدو بانې له څه پاتې دي خو دغه موټی پښتونخوا او پښتانه پاتې دي مننه چې نور د دې جنگ د اوږدېدو بانې له څه پاتې دي خو دغه موټی پښتونخوا او پښتانه پاتې دي او سی به حساب به کوو خو وخت اختصاب چې راشي ډېرې خبرې ملا تا ته په خوږ زړه پاتې دي او دا د غفلت په خوب وده خواره واره پښتانه ډېر مې راویښ کړل خو لا ډېر رانه وده پاتې دي مننه چې دا د غفلت په خوب وده خواره واره پښتانه څه مې راویښ کړل خو لا څه رانه وده پاتې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حاضرینی مجلس ته ډېره مینه احترامات شاکر صاحب هغه دی یو سل ډېر ګڼ بچي وو نوې زلزله شوه نوې یو یو د کوټې نه رابار کا او چې اخري بچی رابار کا او نوې زلزله ختمه شوه وی خدای ورکه په زلزله هم پوه نه کړم که نه نه دا سټیج سیکرټري صاحب به غریب وي چې په مشاعره هم پوه نه کړو څوک چیت دی او څوک دنګ دی کله سټیج دنګه مننه یو جهان مشران ناست دي ادریس لالا ساحل صاحب او شاکر صاحب او دا کوزه چې پنډال کې کوم مشران ناست دي نو ډېر ښکلي درانه او خواږه مشران دي بس دغه څو شعرونه به ووایم نیازک لالا چې ځان راته بد ښکارېږي دا په خوله ویل نه راځي ځان راته بد ښکارېږي دا په خوله ویل نه راځي ماله په شونډو ننګو غزل لیکل نه راځي او وخت او حالاتو داسې حد ته رسولې دنیا چې د ژوندون د تېرېدو پکې اوس چل نه راځي مننه چې وخت او حالاتو داسې حد ته رسولې دنیا چې د ژوندون د تېرېدو پکې اوس چل نه راځي او یو باچا خان بابا راغلی خو چا نه پېژنده مننه چې یو باچا خان بابا راغلی خو چا نه پېژنده او په پښتنه خاوره به بل داسې اتل نه راځي مننه چې یو باچا خان بابا راغلی خو چا نه پېژنده په پښتنه خاوره به بل داسې اتل نه راځي او دغه څو شعرونه نور هم چې ورکو به یو بل لک لک لاس جوخته سینه پښتونه راځه په خاوره د خیبر چې شو جرګه پښتونه او څنګه چې مو یره د سرونو د بیللو نشته څنګه چې مو یره د سرونو د بیللو نشته داسې چې ورکه کو د زړونو نه کینه پښتونه او چې اوس هم یو شولو دنیا به رانه غواړي امان نه لاستلي نه راغلي دي راځه پښتونه او ته خو اکثر په خپله توره ځان په خپله وخې بل څوک کوی شي مړه ستا مقابله پښتونه مننه چې ته خو اکثر په خپله توره ځان په خپله وخې بل څوک کوی شي مړه ستا مقابله پښتونه او که په دې وخت کې هم د ننګ میدان ته ونوتې بیا به دې کېږي په ژوندوني جنازه پښتونه او دوه ګامه تګ دی پکې ژوند او امن دواړه ښکاري چې شو روان د باچا خان په نظریه پښتونه مننه چې دوه ګامه تګ دی پکې ژوند او امن دواړه ښکاري چې شو روان د باچا خان په نظریه پښتونه او که څو خبر نه وي هغه به هم خبر شي درنه او بیان دنیا ته کړه او تر ستا قصیده پښتونه او دغه څو شعرونه نور هم چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دي نیازکه چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دی دلته کې اوس هم په لمبو د ګزران خلک شته دی او خانجي شیشه د موټر ښکته که چې ویې وینې د ژوند په لاره لا خپې ابلې روان خلک شته دی مننه چې خانجي شیشه د موټر ښکته که چې ویې وینې د ژوند په لاره لا خپې ابلې روان خلک شته دی او صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی مننه چې صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی یوازې دا نه چې ژوندی به یې مګران په ډېرو د مرګ نه پس راپسې هم د ارمان خلک شته دی او دا شعر دی د ټول پنډال ته ډالۍ چې زما د شعر د مینهوالو نه دا پته لګي چې په پښتو باندې بلا مینان خلک شته دی
او دغه څو نور شعرونه چې د انتظار ډیوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې د زړه په کور کې مې تیاره کړه چې ته نه راتللې خپلې بېوسې تنهایۍ او خاموشۍ چې تنګ کړم د ډېره سوخته مې ناره کړه چې ته نه راتللې او د لیوني زړګي قرار له د ثواب په بانا ځان له مې صبر وظیفه کړه چې ته نه راتللې او یاره په تا چې مې د پړې وړې د زور وس نه لیدو جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې او بیا پکې ماله کروندې د مینې خوند نه راکو د جنون دشته مې تاله کړه چې ته نه راتللې او تر ډېر مې ورته وکتل په تمه تمه اخیر مې پورې دروازه کړه چې ته نه راتللې او دغه څو شعرونه نور هم چې ټیک ده چې د رنګه به ګلرنګه یې یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یې او مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې مننه چې مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې او دا وفاداري دې یاره ډېره ده او ناس چې را سره د کټ پلنګه یې اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړي پښتونه تنګ د جنګه یې اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړي پښتونه تنګ د جنګه یې او دغه نور څو شعرونه چې لږي راخیږي څوک بېوسه ارمانونه وجني تیاره کې ناست دي په نشو باندې خپل زړونه وجني فرخا دغه لیونۍ جذبه لا ورکه نه ده عاشقان اوس هم په یو بل پسې ځانونه وجني مننه چې فرخا دغه لیونۍ جذبه لا ورکه نه ده عاشقان اوس هم په یو بل پسې ځانونه وجني اوس هم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دې دنیا د ډېرېدو دپاره رونه وجني مننه چې اوس هم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دې دنیا د ډېرېدو دپاره رونه وجني او څوک چې ټیټ ساتي هغو ته ګورې هېڅ نه وایي څوک چې پورته کړي نو وخت هغه سرونه وجني او تره صرف پښتانه راګیر کړي نه دي توره په لاس ته بې ننګي راله کامونه وجني یو جهان مننه ښه په ناز او په انداز وې چې ستړی مې څاروي کې وم چې ځم چېرته استاز وې او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ وې چې نه د چا ما تخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را لپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې او په زړه کې چې تاسو پکې بې وخته په منځ کې دغه وکړئ که چې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را رپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللې په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وم چې ځم چېرته استاز وې او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی یو را تپوس وکړه نیاز خان لاله وي دا خان استاد څوک دی نو مې زموږ په علاقه خو څوک نشته او که په توکل خدای په چا پوره کړی نیم ځي په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی څه لږ ډېرې زده کړې دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه ژوند د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وم چې ځم چېرته استاد دی یو جهان ډېر ښه ډېر ګران محترم